د طالبانو د مشروعیت غوښتنې تر سیوري لاندې د سوداګرۍ او اقتصادي همکاریو په محوریت د طالبانو، پاکستان او ازبکستان درې اړخیزه ناسته په کابل کې جوړه شوه. کابل د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست او د پاکستان او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د درې اړخیزې ناستې کوربه و. د ناستې اجنډا د سیمه ییزې سوداګرۍ پیاوړتیا، د زیربناو پراختیا او د اقتصادي همکاریو پراخوالی یاد شوی دی. طالبانو نن هم د یوې بیانیې په خپرولو سره د افغان ترانس د ریل پټلۍ د هوکړې له لاسلیک مخکې د دغو دریو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ د یوې بلې غونډې د جوړېدو خبره هم کړې ده. په بیان کې راغلي چې دغه ناسته د سیاسي مشورتي ناستې تر نامه لاندې جوړه شوې چې موخه یې د اقتصادي همکاریو تر پوښښ لاندې په سیمه کې د طالبانو پیاوړتیا بلل شوې. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر محترم مولوي امیر خان متقي د ازبکستان او پاکستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په کابل کې د سیاسي مشاورت درې اړخیزه غونډه وکړه. دغه غونډه د ټرانس افغان د اوسپنې پټلۍ د شونتیا څېړنې د توافقنامې له لاسلیک مخکې ترسره شوه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت، د ازبکستان د ترانسپورت وزارت او د پاکستان د ریل پټلۍ وزارت له لوري د افغان ترانس ریل پټلۍ د امکان سنجي او مطالعاتو هوکړه لیک لاسلیک شوه. د افغان ترانس ریل پټلۍ پروژه سیمه ییزه ستراتیژیکه پروژه بلل کیږي چې موخه د افغانستان لپاره د مرکزی او سویلي اسیا نښلول دي. د ریل پټلۍ به د ازبکستان له ترمز څخه پیل او له افغانستان څخه په تیریدو سره د پاکستان کراچۍ او ګوادر بندرونو ته ورسیږي. له بلې خوا د پاکستان او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د طالبانو له رئیس الوزرا حسن اخوند او د طالبانو د کورنیو چارو وزارت له سرپرست سراج الدین حقانی سره په جلا لیدنو کې د سیاسي او امنیتي مسایلو په اړه هم خبرې کړې دي. په دغه لیدنو کې د امنیتي همکاریو پر پراختیا ټینګار شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار له حقانی سره په لیدنه کې د سیمې د هیوادونو پر وړاندې د ګواښو د منځه وړلو په ارزښت او د اسلام آباد اندېښنو ته پر ځواب ویلو یې ټینګار کړی دی. همدارنګه د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر هم له سراج الدین حقانی سره د امنیتي همکاریو پر پراختیا خبرې کړې دي. حکومت طالبان کوچکترین چراغ سبزی را در قسمت تغییر حکومت خود یا سیاست‌های خود در مقابل کشورهای ذی‌نفع نشان می‌دهد. دور از امکان نیست که کشورهای پاکستان و ازبکستان هم مانند روسیه حاضر شوند حکومت سرپرست افغانستان همچنان بر اسلام می‌شناسند. طالبان له پاکستان او ازبکستان سره نږدې اړیکې لري او له دغو هیوادونو سره د اړیکو پر پراختیا ټینګار کوي. خو له دغو هیوادونو یوې هم تر اوسه د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره اقدام نه دی کړی. که څه هم له طالبانو سره د سفیرانو تر کچې خپلې ډیپلوماټیکي اړیکې ساتلې دي.